دویمه موږ خو د کوژدې لپاره راغلي یو صبر وکړه جلۍ خو راشي رښتیا تبکي ورنداره چېرته ده هغه داسې ده چې موږ نور صبر نشو کولی که نه راوی غواړئ زر کوئ هیله ښه همدا اوس یې راغواړم ته لاړ شه عدیتې ته م لاړه شه او تبکي راوله تبکي چېرته ده زموږ راتلونکې ناوې تبکي راوغواړئ که نه خواخې جانې ګوره خواخې جانې دویم خو همدا اوس همدا وویل چې تبکي که نه اوس راځي هو یعنی چې د کوژدې مراسم پیل کړو که نه له خیره هو مور جانې له تاسو نه ډېره مننه چې تاسو زموږ لور خوښه کړه تاسو چې هر څه غواړئ که نه زما ناوې ته یې ووایئ جلۍ خو همدې خوښه کړې ده که نه له ما نه خو چا پوښتنه مو نه کړه که نه ناوې ما خو ویلي و که نه مور جانې تاسې بس یو ځلې تبکي وګورئ هغه بس تاسې هم ډېره خوښه شي که جلۍ زما خوښه نه شوه که نه نو نه به دا کوژده وشي او نه به هم واده عدیتې دا په دې معنا چې بېهانه همغه دی که نه کوم چا چې هغه ورځ غوښتو چې ستا واده په زوره وکړي او زمونږ کور یم تشه و یو نمبر دوکه بازه کم عقله او بې ادبه هلک دی رښتیا ته څنګه هغه پېژنې زه که نه هغه ورځ د ښاغلي دروف کور ته تللی و نو ښاغلي دروف را وپېژنده رښتیا څومره عجیبه خبره ده که نه دواړه ورونه دي خو څومره ډېر توپیر لري خیر پرېږدئ موږ هغه بې عقله بې ادبه او بدماش سره څه کار لرو ته خو ښاغلي دروف سره واده کوي که نه تاسې دواړه خو د یو بل لپاره جوړ شوي یاست ما خو په خپل ښوونځي کې ټولو ته وویل چې زما د خور واده له ښاغلي دروف پانډۍ سره کېږي او هغه زما اوښه کېږي او تاسو پوهېږئ له دې خبرې نه وروسته خو د ښوونځي ټول هلکان زما مینه وال شول لکه څنګه چې زه د اوښې یم خورې ته لاړه شه د کوژدې لپاره ټول تا ته په تمه دي خورې یوه شېبه مور مې همداسې کوي که نه شوبه خور مې در سره بوزه راځه خورې بی یعنی چې بدماش او بی یعنی بهان پانډي ستا لپاره خو باید یو ځانګړی شی تیار کړم راځه لورې راځه سلام اورندارې السلام علیکم کېنه دلته کېنه زما ورور ته مخامخ او هسې نم له ټولو نه خو هغه تاسو ته ډېر په تمه و که نه وروره رښتیا ما خو ځان در ونه پېژانده زه کیرن د کور تر ټولو نازولې او کوچنۍ لور له خواښې نه دې وروسته زه در باندې امر کولی شم ځکه چې اندرور دې یمه نو په دې باندې لومړی سلفي دروپ وروره ته ډېر نیکمرغه یې او مورې ډېره ښایسته ناوې هو ښایسته به څنګه نه وي د خوښې جانې خوښه همداسې ده تاسو پوهېږئ که نه زموږ په کور کې هر څه د خوښې جانې په خوښه یي نو ځکه موږ ټول دومره ښایسته یو هو که نه موږ هم خوښې جانې خوښې کړي یو نو ځکه خو دومره ښایسته یو هغه څه ورته وایم بې جوړې یو بې جوړې ماته راکه مات به یې کې د سره څه کار لرې ها شوپا زویا مورجانه مه ځوروه تبکي لورې
دا خو مې در ونه پېژندله دا کنه د دروف انا ده راځه نو انا دا مې ټپکي ورنداره ده او دا زموږ د کور تر ټولو مشره او تر ټولو ښایسته ښځه ده ته پوهېږې زه فکر کوم اوس چې ورنداره راغلې ده نو له انا نه مې ماته مخکې شوه که نه انا جانې خفه شوې سلام انا جانې سمه ده خوشحاله اوسه راځه کنه هلته کښېنه راځه زه کښېنه کنه اغا نه پوهېږم چې عادت یې څه شوه زه ځم هغه لاړه ګورم شوې ګوره ځه پرون مې درته ویلي وه چې کله تاسو کره راغلم بیا خپل ځواب غواړم نو اوس مې ځواب راکړه له تبکي سره خو موبایل نشته اوس څه وکړم وایم خدا لکه هیڅ په خبره نه پوهېږي اوه تاسې ولې دته ادب نه دی ورکړی له څه وخت راهیسې چې ورته وایم نه پوهېږي دا څه رقم هلک دی بخښنه وغواړه هلنو زر کوه زر کوه بخښنه غواړم مور جانې موږ وبښئ ماشوم دی زه ستاسو لپاره بله راوړم نه زه نه غواړم چې بل څوک یې راته واخلي زوی مې راته راغواړي پوه شوئ نه تاسو دا ماته راکئ مور جانې زه به کټ مټ همداسې یو شی اوهو لومړی خو مو د خپل زوی په لاس دا ماته کړه اوس راته بله راوړئ چې ما باندې احسان وکړې تاسو په خپلو پیسو باندې ډېر نازېږئ هر څه چې کوئ که نه ویې کوئ زه له هېڅ چا نه هم څه نه غواړم زه هماغه کار کوم چې زړه مې غواړي انا جانې هیله کوم ماشوم دی ویې بخئ اوهو تاسو څه غواړئ چې زه له دې ځایه لاړه شم دا دی انا جانې واورئ هیله کوم اجازه درکوي انا جانې تم که نه انا جانې په دومره وړې خبرې باندې دومره لویه غوسه هغه هم د یوې معمولي څوکۍ لپاره لرې شه بیانه لرې شه مه پرېږده بې یعنې بس او کاف یعنې کښېنئ اوهو ما خو ماشومتوب کې ستا څوکۍ ماتې کړي نو دا یې ورپسې دا ځل به تاسو ته له دې نه هم ښایسته څوکۍ واخلم نه زه اوس دلته پاتې کېدی نه شم انا جانې کښېنئ کنانو فشار به مو جګ شي که نه او که چېرته فشار مو جګ شو نو تاسې پوهېږئ چې څه کېږي ښه سمه ده دا دی کښېنم هیله کوم تاسو ټول کښېنئ که نه نو د کوژدې مراسم پیل کړو دا تبکي لري دا زمونږ کورنۍ ګاڼې دي او زمونږ کورنۍ یو دود لري چې راتلونکې ناوې باید زمونږ کورنۍ ګاڼې او زمونږ ورکړل شوي کالي واغوندي لاړه شه جامې دې بدلې که لورې که ته یې ومنې نو اترو جانې ولې به یې ونه منم څومره مینه چې تر ننه پورې تاسو راکړي زه به ستاسې ټول دودونه ترسره کړم بېهانه د دې جلۍ ژبه خو بنده کېږي حیرانه شوې که نه زه هم همداسې شوم کله مې چې د لومړي ځل لپاره واورېدله دا وسندره لیونۍ شوې څنګه چې د دروب لپاره یې داسې جلۍ خوښه کړې انا جانې که مور مې پوهېږي چې د هغې ژبه بنده کېږي او بیا یې هم خوښه کړې ده نو زه ډاډه یم چې کومه ښېګڼه خو لري هغه خو به زه پیدا کړم چې دا جلۍ داسې څه ښېګڼه لري هو زه به همدا اوس دا واغوندم تودې پکوړې تیارې دي راکه لورې اوه نه مورې نه بلکل نه راکه لورې زه به لرې شه وویشم که نه راکه ماته یې راکه نه تاسې کښېنئ هیله کوم تاسې کښېنئ او
او خېجانه دا شو ستاسو فضل لپاره آرام اوسه. کېنه. ځانګړې پکوړې هو هو تودې پکوړې ادیتی پخې کړې دي. نو ځکه له غوسې نه سره شوې. زور خو به وسته شي ځکه چې دا تم پکې سره مرشه اچولي پوره لس قاشوغي. دروفه زویا له څه وخت راهیسې چې ما غوښتل پوښتنه وکړم چې ستا پلارجان نه دی راغلی. هر څه خو سم دي که نه؟ او هغه رښتیا هغه خو موږ سره راتلو مګر کوم اړین کار ورته پیدا شو نو ځکه موږ سره رانغی. کنه نو د زوی په کوژده کې پلار رانشي داسې هم کېدای شي که څنګه. ښه بیهانه تا خو تر اوسه څه نه دي خوړلي واخله وخوره. هو ولې نه خورم یې ولې به یې نه خورم ټولې به یې وخورم ډېر به ګټ شوی یم. څنګه دي خوندورې دي که نه؟ ستاسو قاب خو بیخي تش شوی دی زه به نورې درکړم. نه په دې کې ډېر مرچ دي. ته څه وایې وروره مرچ خو یې بیخي سم دي په تاسو باندې څه شوي؟ بیهانه مه شرمېږه ویې خوره او ستا خو پکوړې خوښېږي که نه؟ اوهو بیهانه وروره زما او د چوټکي خو خلاصې شوي دي تاسې وخورئ. څه وشوه؟ څه شوي زویا؟ لار راکه اوهو لرې شه چېرته روانې؟ ودرېږه. کاکا جانه تشناب چېرته دی؟ هلته دی دلته اوهو دا تشناب دی او که ستا کوټه تشناب چېرته دی؟ هغه راته ووایه چې تشناب چېرته دی. زه ډېر تریخ کړی یم. اوهو پرېږده راته ووایه چې تشناب چېرته دی. خوله مې ډېره سوځي. هغه ستا خور ما ته یې ډېر مرچ اچولي ول. تشناب چېرته دی؟ اوهو خورې زه بیا هم بښنه غواړم. راته ووایه چې تشناب چېرته دی. راته ووایه چې تشناب چېرته دی. هغه هلته لعنتي واوره یوه مرۍ هلته ده. انا جانې تاسو له سهار راهیسې نه څه نه دي خوړلي اوس خو چای واخلئ که نه نه؟ زه یې نه غواړم. واخلئ که نه؟ اوهو وایم چې نه غواړم. زه خدای لرې که زه به نه غواړم هېڅ مې پام نه و. وبښئ تاسې ډېره پرېږده زه همدا اوس ځم یخې اوبه اوهو راوړم. زه ورکه شه. لومړی خو دې زما پښه وسوځوله او اوس په دې کور کې خو ټول همداسې دي. ترورې تاسو اندېښنه مه کوئ انا ته مې چای راوړی دی پوهوم ارامه اوسئ تاسو اندېښنه مه کوئ هر څه سم دي انا جانې کښېنئ تاسو ښه یئ که نه؟ ماته یې راکړه. نه پرېږده لورې زه ورکوم. ما خوا دې سره خبرې نه دي کړي راځه هغه ارامه اوسه. ښه نو ما اورېدلې چې تا په دهلي کې حقوق لوستی همداسې ده؟ هو 1 کال مخکې خلاصه شوم. ما له ماشومتوب نه غوښته چې حقوق ولولمه خو نو ځکه له ماشومتوب نه دومره ډېرې خبرې کوي. وروره تبکي تر اوسه خو به دې زما پیغام لوستی وي. رښتیا دروف او خېجانه ته په څه فکر کې تللی؟ تبکي خور پسې مې خفه شوی که نه؟ عادتې دی خو له همدې عمله ورسره واده کوي ځکه چې تبکي پسې خفه نه شي. هورې مورې دوی غواړي چې ما وځوروي غواړي چې له ما نه خبرې واخلي یو څه خو ورته ووایه که نه؟ کاکا جانه زه یو چېرته زنګ وهم او بېرته راځم. ښه زویا سمه ده. او چای خو دې وڅښه. زه راځم. اوهو عادتي اجازه راکړه که نه؟ دروف زوی مې څومره خوشحاله دی.
زمونږ تبکي لورم ډېره زیاته خوشحاله ده. ډېره مننه چې زما لور ته دې دعا ورکړه خور جانې. که تاسې هغې ته دعا نه ورکوله نو هېڅکله دا خوشحالي زمونږ کور ته نه راتلله. ستاسو تبکي همداسې خنجلې ده. هر چیرته چې لاړه شي ځان سره خوشحاله وړي. خورې څه شوي دي؟ ته ولې دومره خفه یې؟ د دروف او ویښې پیغام ولولم څنګه؟ تبکي زه غواړم له کوژدې نه مخکې یو ځل ته ووینم. زه همدا اوس د باندې درته په تمه یم. هیله کوم همدا اوس زما لیدو ته راشه. ډېره اړینه ده. واو خورې له واده نه مخکې دومره مینه او ښه مې ډېر مینه ناکه دی. عادتې زه خو نه پوهېږم چې زه څه وکړم. اوهو خورې د باندې لاړه شه او وښې سره مې خبرې وکړه. د باندې څنګه تللی شم؟ په سالون کې ټول ناست دي او څو شېبې وروسته خو زموږ کوژده کېږي. پیل شوې خو نه ده که نه؟ د زما ونه پرته څنګه کوژده وشي؟ او ښې خو مې د باندې دی. ته خو یوازې کوژده نه شي کولی که نه؟ هله نو لاړه شه. څه فکر کوې خورې؟ ته خو دروف او وښې پېژنې که نه؟ کوم اړین کار به یې در سره وي ځکه خو نو د باندې غوښتي یې. ته بس پاسېږه او د باندې لاړه شه د شاتنۍ دروازې نه. داسې ولې راته ګورې؟ بیا به بېرته راشي. اوس نو پاسېږه. دوکاندار خو ویلي و چې د جادویي غوړیو سره به زما بریتونه په 2 ورځو کې د پاچا خان په څیر شي. په دې 15 ورځو کې هېڅ بدلون ونه کړ. اوهو په هغه انځور کې پاچا خان نقلي بریتونه ایښي وو. ځکه مقله اوهو قمقل به دې پلار وي کاکا به دې وي ستا ټوله کورنۍ به قمقله وي. ته دلته یې؟ ړنده یې مخې ته دې ولاړ یم بیا ولې پوښتنه کوې؟ څه غواړې؟ هغه مور مې ویل چې پرون د تبکي کورنۍ زموږ کور ته راغلې وه. هغه سوالګره کورنۍ راغلې وه خو داسې سبق مې ورکړو چې تل به یې په یاد وساتې. د هغې ټولې کورنۍ ته مې وویل چې هغه شپه په مېلمستیا کې څه شوي وو او د هغې رئیس اوهو هغه خو مې دومره وررټلو چې ما نه په ژړه ژړه بخښنه وغوښتله. بخښنه په ژوند کې به بیا هېڅکله جرأت ونه کړي چې زما مخې ته راشي. څه شوي؟ ته ولې ولاړې؟ لاړه شه او چای تیار کړه. دی ولې دلته راغلی دی؟ بیا خو به زما د وهلو لپاره نه وي راغلی. ښاغلیه تاسې غوښتې وو کوم اړین کار مو درلوده؟ زما لپاره خو اړین دی. تبکي څو شېبې وروسته زموږ کوژده پیلېږي او بیا د کوژدې نه وروسته ته زموږ د کورنۍ غړی کېږي. خو له هر څه نه مخکې غواړم چې ستا په زړه کې ځای پیدا کړم. هغه ځای چې یوازې زما حق کېږي. دا شېبې بیا زموږ په ژوند کې هېڅکله نه راځي. نو زه غواړم چې دا شېبې زموږ په ژوند کې تر ټولو ښې شېبې پاتې شي. زما او ستا د ژوند تر ټولو ښې شېبې. نو ځکه مې درته یوه ډالۍ راوړې ده. اوس دې سترګې پټې کړه. سترګې دې خلاصې کړه تبکي.